الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ د درېیم درس حلقه ده. په دې درس مخکنی درس کې مو وویل چې د درنو فقهاو او محدثینو مخلصانه هڅو د یوې سترې او خطرناکې فتنې د پراخېدو مخه ونیوله. هغه چې د اسلام دشمنانو غرضي او مرضي کړیو او ناپوه مسلمانانو راولاړه کړه، او هغه له ځانه احادیث او روایات جوړول، غلطي، کمزوري، نیمګړي او د قرآن خلاف ویناوې پیغمبر علیه السلام ته منسوبول، او له دې لارې په مسلمانانو کې اختلافات راولاړول. دا یو لوی فتنه خطرناک بدې پایلې درلودلې. د سیاسي اغراضو لپاره د قرآن آیاتونه او د پیغمبر علیه السلام احادیث په داسې بڼې کې تعبیرول چې غرضي کړي خپلې موخې ترلاسه کړی شي. دا هغه لویه فتنه وه چې په امت کې د تفرق او سیاسي اختلافاتو او شخړو په مهال رامنځته شو. هر څومره چې د اقتدار مراکز زیاتېدل، د سیاسي اقتدار مراکز او د اقتدار د خاوندانو ترمنځ اختلافات تشدید کېدل، نو د جعلي روایاتو او موضوعي احادیثو لړۍ هم تقویه کېده. د سیاستوالو په ګټه، د زعماو، مشرانو، قدرتمن په ګټه دا د جعلي روایاتو او موضوعي احادیثو لړۍ هم تقویه کېده، تر هغه ورځې چې د اسلامي امت د اقتدار سیاسي مرکز یو مدینه د یو لوی دارالخلافه، د یو لوی خلافت دارالخلافه، ستر اسلامي خلافت له یوه مرکزه اداره کېدو. مدینه له سیاسي لحاظه پلازمینه وه، دارالخلافه، او له علمي پلوه د ارشاد او دعوت مرکز، هر چا له همدې نه الهام اخیست، همدې مرکز ته یې رجوع کول. ټول اسلامي امت له دغه واحد مرکز دینی او علمي لارښوونې هم د سیاسي لارښوونو تر څنګ ترلاسه کول. مرجع ټول اختلافات همدې ته راجع کېدل، او خلکو مدینه او د مدینې د مسلمانانو هر څه ځان ته معیار ګڼلی و. اختلافات به هم د همدې له مخې نه حل کول. خو کله چې دارالخلافه له مدینې لومړی کوفې ته انتقال شو، یو لوی مصیبت په کار دا و چې له دې نه ډډه شوې، او له کوفې هم بیا شام او مصر ته، یعنې د مدینې تر څنګ 3 نور مراکز هم رامنځته شو. دغه مهال و چې سیاسي اختلافات مذهبي رنګ ورکړ، منشأ یې سیاسي و، اما ورته رنګ ورکړی شو د مذهبي. سیاسي اختلافاتو ته مذهبي بڼه ورکړی شو، بیل بیل مسالک او مذاهب رامنځته شو، او د روایاتو بیلې بیلې مجموعې، هر چا د روایاتو ځانګړې مجموعه درلودل، یوازې هغه ته اعتبار ورکول او د همغه له مخې نه خپلې پرېکړې کول. په دغه دوران کې همدغه مرحله کې چې اختلافات رامنځته شوي وو، سیاسي اختلافات مذهبي رنګ غوره کړ،
د عباسیانو د اقتدار په مهال دا اختلافات خپلې لوړې کچې ته ورسېدل. شیعه مذهب هم په همدغه موده کې رامنځته شو. تر دې مخکې نه موږ سني مذهب درلود او نه شیعه مذهب، ټول یو مذهب درلود. مدینه هم د دې مذهب مرکز و. اختلافات هم دغه مرجع ته راجع کېدل. شیعه مذهب په دغه مرحله کې چې اقتدار عباسیانو ته په لاس ورغی رامنځته شو. که څه هم د دې مذهب بنسټ د هغو له لورې ایښودل شوی و چې د یوې سترې فتنې محرک و. په ترڅ کې لومړی عثمان رضی الله عنه په شهادت ورسېد، ورپسې علي رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه هم د همدې فتنې قرباني و. دا تحریک هغه مهال د یو بیل مذهب بڼه غوره کړه چې اقتدار له امویانو عباسیانو ته انتقال شو. او عباسي واکمنو غوښتل چې د علي رضی الله عنه او دغه د کورنۍ د پلویانو مرسته او حمایت هم ترلاسه کړي. د امویانو په ضد دوی مرسته وکړي. د امویانو د اقتدار په دوران کې د علي رضی الله عنه د کورنۍ ځینې غړي ایران ته مهاجر شول. د زوړ ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د دې فرصت اعظمي استفاده وکړه، دوی ته پناه ورکړه. هغه چې اقتدار یې د عمر رضی الله عنه په دوران کې له لاسه ورکړه، کینه یې په زړه کې باید دا انتقام اخیسته. ښه فرصت په لاس ورغلی، کولی شو دا عنوان کې او د دې تر پوشش لاندې له امویانو نه غچ واخلي. د علي رضی الله عنه او دغه د اولادې هو د دوی د مذهب بنسټ شو. د روایاتو داسې لړۍ ځان ته جوړه کړه چې یوازې د علي رضی الله عنه د اولادې له لوري نه انتقال شوی دی. نهج البلاغه او اصول کافی د اهل تشیع دوه مهم معتبر مذهبي کتابونه دي. دا د علي رضی الله عنه له شهادت نه نږدې 400 کاله وروسته لیکل شوي. دوی د قرآن د آیاتونو په اړه په داسې روایاتو باور لري چې شی ګواکې د قرآن نږدې 300 آیاتونه داسې دي چې د علي رضی الله عنه یادونه پکې شوې. په داسې حال کې چې په ټول قرآن کې یو آیت هم داسې نشته چې صراحتاً یا اشارتاً وشي ترې معلوم شي چې ګواکې دا د علي رضی الله عنه په ارتباط یو آیت هم داسې نشته. د روایاتو په مټ کولی شي د دې لپاره هغه وکړي. متاسفانه هغوی په دې باور دی چې قرآن 7 بتون لري او په دې بتونو یې د اهل بیت نه پرته بل څوک نه پوهېږي. او له اهل بیت هم د دوی مراد د علي رضی الله عنه او د فاطمې اولاد، یوازې دوی د قرآن په بتونو باندې پوهېږي. اوس که په یو آیات باندې دوی استناد کوي او ته ورته وایې چې دا خو په دې کې خو زه داسې علامه او نشانه نه ګورم چې علي رضی الله عنه په ارتباط، نو هغه وایي چې په بتونو باندې تاسو نه پوهېږئ. دا ائمه پوهېدل، دا اسرار دی، په دې اسرارو باندې تاسو نه پوهېږئ. دوی د دې هر آیت په ارتباط شان نزول لري چې هماغه له مخې نه داسې راباسي په تکلف سره په زور
چې ګواکې دا د علي رضی الله عنه په ارتباط. په دې کې داسې مسخره او خندونکي روایات هم شته چې وایي والشمس، چې واضح مفهوم یې دا ده لمر شاید دی. دوی وایي والشمس ای علي، والقمر دا په قمر باندې قسم ده، قسم نه هدف هم دا ده چې په هغې استشهاد کېږي. قمر شاهد دی، لمر شاهد. خو دوی وایي چې والقمر ای فاطمه، والتين ای علي. والتين یعنی انذر. لدین چرته چې په دې انذر باندې قسم هم یاد شوی ده، یا په اتین په زیتون باندې مراد ترې د زیتون او د انذر د راټوکېدو محلونه دي. هغه ځای کې هغه هېوادونه او ملکونه چې په همدې نامه مشهور سوي دي، د خپلې میوې په نامه مشهور سوي دي، د زیتون او د انذر په نامه مشهور سوي دي. او دا د پیغمبرانو د محبت وحی او د پیغمبرانو د بعثت ستر مراکز. طور سینین موسی علیه السلام کې مبعوث شوی ده، او په شام او فلسطین کې چې په انذر او زیتون باندې معروف دي. اوس هم د فلسطین نښه د زیتون پاڼه ده. څنګه هلته ګڼ شمېر پیغمبران مبعوث شوي دي. او بلد الامین مکه چې اسماعیل علیه السلام او بیا محمد علیه السلام په هغه کې مبعوث شوي. خو دوی وایي چې والتین ای علي، والزیتون ای فاطمه. یعنی په قرآن کې چې الله تعالی پر لمر لوړه کړې، د دې مراد علي دی. او که په سپوږمۍ لوړه کړې ده، او هغه د شاهد او ګواه په توګه وړاندې کړې ده، له دې نه مراد فاطمه ده. که څوک ورته وایي چې الله تعالی ولې دوی په خپل نامه نه دي یاد کړي، په دې کې حالت څه و، معنی څه و؟ الله تعالی د ابولهب نوم اخیسته، د فرعون نوم یې اخیسته، د زید یو صاحب نوم یې اخیسته، د هارون علیه السلام نوم یې اخیسته، د یوسف علیه السلام، د ګڼ شمېر نورو پیغمبرانو په صراحت او وضاحت سره. دلته ولې الله تعالی په یو مجهول نامه چې اصلا هیڅوک هم نشي کولی له هغه نه د یو چا د نوم مفهوم ترې واخلي؟ ولې داسې؟ په داسې حال کې چې الله تعالی وایي قرآن مبین دی، څرګند دی، شک کې نشته، لوستونکی په هیڅ ځای کې هم شک کې نه لویږي، څرګند او واضح دی. قرآن خو موږ ته خپل ځان هم داسې معرفي کوي، په مبین څرګند عربي ژبه کې نازل شوی، هر څه یې واضح، هیڅ ابهام کې نشته، چاته د شک مجال نه پرېږدي. که چېرته په یو مطلب پوه نه شو، د یو آیت مطلب پوه نه شو، بل آیت ته چې رجوع وکړي هغې ورته تشریح کوي. د قرآن یو برخه بله برخه تشریح کوي. ولې به الله تعالی داسې الفاظ کاروي چې هر څوک بله معنا ترې واخلي؟ آیا الله تعالی غواړي چې خلک په شک کې واچوي؟ الله تعالی خو فرمایي چې د ده په کتاب کې، قرآن کې د شک ځای نشته. داسې آیت پکې نشته چې څوک یې د معنا په پوهېدو کې شک وکړي، او که لږ غور وکړي نو په مطلب یې پوه نه شي. قرآن له آسمانونو را نازل شوی، را ټیټ کړی شوی د زموږ مستوا ته را ټیټ شوی، د انسان د فهم مستوا ته را ټیټ شوی. حکیم خدای قرآن همدغه سره لېږلی دی چې هر بنده یې وتوانېږي لږ دقت سره په مطلب پوه شي. البته دې کې شک نشته چې د قرآن مفاهیم ډېر پراخ دي، وسیع دي، هر آیت ډېر مطالب افاده کوي. او له دې نه هم د انسانانو برخه د هغوی د خپل ظرفیت په اندازه ده. د چا ظرفیت لږ زیات څه ترلاسه کوي، او د چا ظرفیت محدود څه ترلاسه کوي. قرآن خپل ځان هماغسې دې سره تشبیه کوي لکه
باران چې وشي او هر وادي او ناو د خپل ظرفیت په اندازه ترې واخلي. باران په ټولو ورېږي، په هره سیمه، په لوړه، په جګه، په ټیټه، په ناو، خو هر ناو د خپل ظرفیت په اندازه څه ترې اخلي. اما دا چې قرآن د مبهمي او د شک موارد دی په قرآن کې. تاسو ګورئ چې په لومړیو برخو کې د فاتحې نه وروسته د قرآن د مقدمې نه وروسته لومړي آیات کې فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، د شک مورد کې نشته. قرآن په آیاتونو کې د شک مورد نشته. شکونه رفع کوي، مطالب واضح کوي، د خلکو فهم مستوا ته راکوز کړل شوی. الله تعالی فرمایي چې قرآن آسان دی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. څلور ځله دا مطلب تکراریږي په څلورو آیاتونو. قرآن آسان دی. الله تعالی دا د انسان لپاره آسان کړی شوی، آسان کړی. فهل من مدکر، آیا څوک شته چې له دې نه پند واخلي؟ قرآن د ټولو اختلافاتو د حلولو وروستۍ مرجع ده. فکري لحاظه که په کوم څه کې تاسو اختلاف وکړئ باید قرآن ته راځئ. که په اقتصادي برخه کې، حقوقي برخه کې، اجتماعي برخه کې، د عالم د پیژندو په ارتباط، په هره قضیه کې چې تاسو کوم څه کې اختلاف وکړئ باید قرآن ته راځئ. یعنی چې قرآن معیار دی، ملاک دی، آخري مرجع ده. ټول اختلافات باید هغه ته راځي. روایات هم باید هغه ته راځي کوم. هغه روایات قطعا د منلو نه دي چې له قرآن سره تعارض ونه لري او یا په قرآن کې دغه لپاره کوم شاهد ونه وي. روایات ټول د قرآن شرح ده، د پیغمبر علیه السلام حدیث د قرآن شرح ده. موږ ته بیان کړی دی، ډېر راته آسان کړی دی. اما دا چې داسې روایات دي چې موږ قرآن دغه له مخې نه وپېژنو، یا روایت نه آیت، دا اهانت ته قرآن ته. قرآن مرجع ده د اختلافاتو د حل لپاره. او موږ ته الله تعالی هم داسې فرمایي په څه کې چې تاسو اختلاف وکړ قرآن ته راځئ. وروستۍ پرېکړه به له قرآن اخلي. په اهل سنت جماعت کې هم داسې خلک را پیدا شول چې د قرآن په ځای روایات وروستۍ مرجع ګڼي. د آیات سرعت ته هېڅ اعتنا نه کوي. دې ته نه ګوري چې د هر آیت معنا باید تر هر څه وړاندې په خپله په قرآن کې ولټوي. ځکه قرآن یوه برخه یې بله برخه تشریح کوي. یوې برخې باندې سم پوه نه شي، ستا له مستوا نه لږ لوړ و، لږ مخکې لاړ شه، په قرآن کې به د همدې آیت شرح ومومي، ستا ټولو سوالونو ته هم ځواب وایي، ستا شک او رایب پای ته ورسوي. او که په قرآن کې موږ احیانا ونه توانېدو چې د دې آیت شرح ومومو، نو روایاتو ته به رجوع کوو. په دومره مرحله کې دا باید درجه بندي کوم. لومړی معیار کوم دی، دوهم کوم دی. که د قرآن د کوم آیت په ارتباط له موږ سره شک پیدا شو، په مطلب یې په واضح توګه پوه نه شو، احیانا او دومره فرصت مو هم نه درلود، دومره مطالعه هم له قرآن نه درلودله، دومره پوهه هم له قرآن نه درلودله چې د نورو آیتونو په رڼا کې هغه دغه په معنا پوه شو، نو بیا روایاتو ته مراجعه کوو. روایت یوازې په هغه صورت کې ومنو چې د قرآن له کوم څرګند آیت سره تعارض ونه لري. دا دې خبره مه ګڼه. ډېر ډېر روایات داسې دي چې له قرآن سره په څرګنده توګه تعارض لري. هغه روایت به منو چې له قرآن سره تعارض ونه لري. د هغه روایت په صدق به باوري کېږو چې په قرآن کې یو شاهد ورته وي. اما هغه چې له قرآن سره تعارض لري په هیڅ توګه هغه ونه منو، لرې کېږدو. دا ځکه چې زموږ رب راته ویلي چې په څه کې چې تاسو په شک کې ولیدلی اختلاف پیدا شو، نو قرآن ته راځئ. د پیغمبر علیه السلام د احادیثو او ویناو په شمول ټول اختلافات په قرآن ته راځي کو.
پیغمبر علیه السلام چې څه درلودل مرجعي قرآن له دې نه اخوا له دې نه مخکې قرآن وایي چې هغه په دې هم نه پوهېدي چې ایمان څه دی. پیغمبر علیه السلام په ارتباط فرمایي د پیغمبر علیه السلام هر څه منشأ قرآن د هر څه له قرآن زده کړي که هغه ته هر څه ښودل شوي دي د قرآن له لارې ښودل شوي روایات به قرآن ته رجوع کوو. په قرآن د ایمان مقتضا دا ده چې د هر څه په اړه د لارښوونو وروستۍ مرجع او د اختلافاتو د حل وروستۍ پرېکړې وګڼو. متاسفانه دا ښاغلي کله کله د قرآن په ځینو آیتونو د خپل مسلک د اثبات لپاره استناد کوي او وایي قرآن موږ د الله تعالی او د هغه د پیغمبر په اطاعت مکلف کړي، نو په حدیث عمل خو د دغه حکم مقتضا ده. مغالطه کوي او په حدیث باندې عمل د دغه لارښوونې او هدایات مقتضا ده چې الله تعالی فرمایي بس د خدای اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ. او موږ د پیغمبر په اطاعت مکلف او په قرآن باندې عمل یعنی د پیغمبر اطاعت. موږ ته چې له پیغمبر علیه السلام نه څه په تواتر سره د صحابو په اجماع سره پرته له دې نه چې یو فرد هم له دې سره اختلاف کړی په امانت سره تر موږ پورې را رسېدلی هغه قرآن ده. د قرآن مطابقت یعنی د پیغمبر مطابقت. اما دا چې له دې نه دا خبر راوایستلی شي چې هر څه د پیغمبر علیه السلام د حدیث په نامه مشهور شوي دي د هغه اطاعت نو د قرآن د دې حکم مطابق کار دی، دا مغالطه ده. موږ ته چې څه داسې په لاس راغلل چې متیقن وو په دې کې مو هېڅ شک نه درلود چې یقینا دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده. شواهد هم داسې وو، داسې راویان یې داسې وو چې هغه د اعتماد وړ ثقه وو. په قرآن کې مو د هغه لپاره شاهد وموندو، قرآن سره تعارض نه درلود. نو موږ مکلف یو چې د حدیث او روایت اطاعت د دې مطابق په عمل کو. خودی متاسفانه غلطه تعبیروي او دا معنا ترې راباس چې د هر هغه روایت مطابقت پر موږ فرض دی چې دوی صحیح ګڼي که څه هم له قرآن سره تعارض ولري. دې ته یې پام نه دی چې د پیغمبر علیه السلام اطاعت یعنې د قرآن اطاعت. که څوک غواړي د پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړي نو په دې قرآن د عمل وکړي. کوم څه چې د پیغمبر علیه السلام موږ ته په بشپړ امانت او د ټولو صحابو په اجماع سره را رسېدلي دغه قرآن دی. الله تعالی خپل پیغمبر د دغه قرآن د تبلیغ لپاره غوره کړ. پیغمبر علیه السلام اصلي مأموریت دا و چې دغه قرآن تر خلکو ورسوي او هیڅ څه ترې پاته نشي. که یو معمولي څه هم تر پاته شي نو الله تعالی فرمایي چې نو تا بیا خپل رسالت نه دی ترسره کړی. که یو معمولی قضیې په ارتباط یو لارښوونه د قرآن تا خلکو ته ونه رسوله معنا یې دا ده چې تا خپل رسالت بشپړ کړی نه ده، ترسره کړی دی نه. یعنې چې د پیغمبر علیه السلام اصلي دنده او مسؤلیت دا و چې دغه قرآن تر خلکو ورسوي. کله چې پیغمبر علیه السلام ته وحی راغله له دې نه معلومیږي چې هغه به څومره عجله درلودله، زر هغه واخلي، مطمئن سي، حفظ یې کړي، تشویش یې درلود چې یېرې نه شي. تر هغه وخته پورې تشویش درلود چې الله تعالی په قرآن کې صریحا هغه ته ورته چې مطمئن اوسېږي. ستا په سینه کې ځای په ځای کول هم زموږ په ذمه ده. په مطلب یې پوهېدلو هم زموږ په ذمه ده چې ته ورباندې پوه شي، او بیا د بیان توفیق درکول هم دا زموږ په ذمه ده. الله تعالی ته ورباندې پوهېږي، ستا په سینې کې حفظ کوي، دا توفیق درکړي چې هغه په مطلب پوه شي، بیا تر نورو پورې ورسوي. الله تعالی دا ټول خپله ذمه اخلي. له دې نه وروسته بیا تشویش رفض، بیا عجله نه درلودله، تلوار سره وایي. کله چې فرشتې ورته وحی یې کوله تکرارول به نه، ابتدا کې به تکرارول،
د همدې تشویش لپاره. او بیا به فوراً کاتبان د وحی راوښتل چې هغه ټول په دقت سره ولیکي او بیا به همدا خورېده ټولو خلکو ته ورسېده. پیغمبر علیه السلام په قرآن باندې دومره ترکیز کولو چې په لومړیو کلونو کې په یو روایت او په صحیح روایت د ژوند تر پایه چاته اجازه ورنکړه چې حدیث ولیکي. د مکې په ټول دور کې چاته اجازه نه ورکړي. د مدینې په لومړیو کلونو کې اجازه نه ورکړي. کوم روایت چې وایي پیغمبر اسلام په آخري کلونو کې اجازه ورکړي، یعنې د مدینې په آخري کلونو کې اجازه ورکړي چې اوس لیکلی شي. اما تر کومه ځای پورې چې ما تحقیق کړی دا نه ده راته ثابته شوې چې پیغمبر اسلام د په وروستیو کې خلکو ته اجازه دې ورکړي چې احادیث هم ولیکي. که لیکلي وای نو اوس به موږ ته هماغه اسناد صحابه او روایات او احادیث لیکلي دي او تر موږ پورې تر محدثینو پورې رسېدلي. څه به راته موږ ته ویل شوي. ما یو حدیث موندلی ده چې هغه په لیکلې بڼه کې و. علي رضی الله عنه ته ویل شي دغه په روایتو کې راغلی دی چې هغه هم یو څه لیکلی و. چې تحقیق مې کړی ده معلومه شوې ده چې علي رضی الله عنه فقط یو حدیث لیکلی په سرمنه کې او هغه د خپلې تورې په تې کې کیښی و. همدومره یو حدیث. له دې نه اخوا داسې احادیث لیکل شوي ډېر تر محدثینو پورې د رسېدلي دا نشته. د دې احادیثو د لیکلو د ممانعت په سبب ګورو چې له احادیثو د ګوتو په شمېر داسې دي چې په تواتر سره تر موږ رسېدلي. داسې احادیث ډېر لږ دي چې ټولو صحابو پرې اتفاق کړی او ګڼ شمېر صحابو دې روایت کړی. ډېری احادیث د بخاري داسې دي چې په صحابو کې یو راوي لري، ډېر لږې دوه او بیخي لږې درې. اکثریت روایات د بخاري داسې دي چې په صحابو کې یوازې یو راوي لري. وروسته بیا تاسو وګورئ. د روایاتو د یوې خاصې لړۍ په اړه ړوند تعصب د دې باعث شو چې شیعه له ټول امت بېله لار غوره کړي او په امت کې د اختلاف باعث شي. دوی د زرګونو صحابو له لوري وړاندې شوو روایاتو ته شا کړه او یوازې هغه یې ومنل چې د علي رضی الله عنه اولاد ته منسوب. همدغه ناسمه تګلاره په دې منتج شو چې دوی په ټولو صحابو د نفاق او ارتداد حکم کړي. په ټولو په استنصات دوه درې د نورو په ارتباط چې دوی منافق شو، مرتد شول. له پیغمبر علیه السلام وروسته علي رضی الله عنه او زامن د هغه ځایناستي او د خلافت اصلي او یوازیني وارثین وبولي. په داسې حال کې چې ټولو صحابه په اتفاق سره د علي رضی الله په شمول ابو بکر سره بیعت کړ او هغه یې د خلیفه په توګه ټاکل. اجماع یو له کارونو چې ټولو صحابه ورباندې اجماع کړی د ابو بکر رضی الله عنه خلافت او بیا ورپسې د عمر رضی الله عنه خلافت. علي رضی الله عنه هم د ابو بکر سره بیعت کړی او هم د عمر او د ژوند تر پای هم تر څو چې هغوی ژوندي وو په هغو پسې په لمانځه کې 5 وخته لمونځ اقتدا کړی. اما اوس ګورو چې ځینې وایي ابو بکر د خلافت امامت غاصب، عمر رضی الله عنه غاصب ګڼي، عثمان رضی الله عنه غاصب ګڼي. ټول هغه صحابه چې د ابو بکر سره بیعت کړی، عمر سره بیعت کړی، د عثمان رضی الله عنهم سره بیعت کړی، دا یا منافق ګڼي او یا مرتد له دین اوښتي. همدغه د یوې خاصې لړۍ په ارتباط تعصب د روایاتو یو خاصې لړۍ په ارتباط تعصب د دې باعث و چې خبرې دې حد ته ورسېږي.
د امام حسین رضی الله عنه لپاره به د محرم په ورځو کې توره جامه اغوندي او د محرم په 10مه به د هغه د شهادت ویر کوي په مسخره کرکجنو خرافي او اسلام ضد حرکاتو او ناولو بدعتونو سره به دا ورځ لمانځي خو په عمل کې به پر کربلا او نجف د صلیبي ځواکونو د برید یرغل او تسلط په وخت کې د هغوی مرسته کوي دومره څه نه وایي لکه چې د یزید په ارتباط یې ویل د نجف کنجان یې ورته سپاري د دوی لوی امام په عراق کې سیستاني د نجف کلي امریکایانو ته سپاري او خپلو پلویانو ته وایي چې د هغوی مخالفت مه کوئ نه یوازې مخالفت مه کوئ بلکې مرستې وکړئ او په هماغه ورځو کې هغه لندن ته ځي د علاج په نامه د علاج د همدغو یرغلګرو په لاس د زرګونو هغو مسلمانانو د وژلو هیڅ پروا نه کوي چې د امام حسین په څېر د ظلم او تیري مقابله کوي پر یزید به لعنت وایي خو په عمل کې به تر یزید د لا زیات ظالمو واکمنانو ملګرتیا او له بېدینه منافق ظالم او مفسدو واکدارانو سره بیعت کوي نن دې مو ګورئ د بشار الاسد او حافظ الاسد حمایت کوي په کلک په داسې حال کې چې هغه ملحد ده هغه له دین اوښتی د پیغمبر علیه السلام له دین هم او د شیعو د مذهب مخالف هم که د پیغمبر علیه السلام په حیات کې دومره خلک چې په عراق کې د صلیبي جنگ په نتیجه کې په د وروستي جنگ کې وژل شوي وای مګر پیغمبر علیه السلام به د حسین رضی الله عنه او دغه د کورنۍ د غړو چې په کربلا کې په شهادت ورسېدل په دې باندې به زیات غم نه کړی زیات به خفه شوی یقینا چې په دې باندې به ډېر زیات خفه شوی پیغمبر علیه السلام دغه اشیا چې نن په عراق او افغانستان کې د عاشورا په 10مه ځانونه وایي د افغانستان او عراق په نیولو کې له امریکایانو سره لاس یو کړ یوه سیاسي ډله موږ د اهل تشیع نه ګورو چې په عراق کې یا په افغانستان کې هغوی د امریکایانو مخالفت کړي دا عادي خبره نه ده دلیل یې څه ده ولې دا خو لومړی دښمن ده د اسلام د خدای د پیغمبر د دین د قرآن دشمن ده د پیغمبر علیه السلام د اولادې دشمنان دي څنګه د هغوی مګر ستاسو مذهب همدا وایي چې دوی ملګرتیا وشي یعنې چې د هغوی په څنګ کې ودرېږي وسله واخلي او د خپلو وطنوالو په خلاف وجنګېږي دا ټول د څه لپاره او وجه یې څه ده یقینا چې په غلطو روایاتو باور په دې ډنډ کې پرېږدي په اهل سنت جماعت کې هم دوی ته ورته یوه ډله جوړه شوه په هر هغه چا یې د کفر فتوا ورکوله چې د دوی د روایاتو لړۍ یې نه منله متاسفانه موږ په اهل سنت جماعت کې هم دا ډلې لرو مصر کې لرو په د افغانستان کې لرو چا چې به د سنت نه وروسته دعا کوله یا تکفیرولې اوله صلیبیانو سره ملګري شول چا چې به امین بالجهر نه ویلو فکر به یې کولی چې دا د پیغمبر اعظم له یو څرګندو صریح سنت سره مخالفت کوي اما که دلته صلیبیانو په 1,000,000 افغانانو وژل دې ملګري په خوا کې ودرېدلې هماغه ډلې چې په همدې نامه په افغانستان کې جوړه شي د صلیبیانو ملګري شول د نورو په څنګ کې په دې کې هیڅ شک نشته چې له اهل بیت او حسین رضی الله عنه سره د دوی د محبت ادعا هسې یوه سیاسي لوبه ده
دا د دوی پلرونه ول چې له حسین رضی الله عنه سره خیانت وکړ کوفې ته یې وروبللو خو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې او د یزید په هغه لښکر کې شامل شول چې حسین رضی الله عنه او د ده ملګري د هغوی په لاس شهیدان شول شاید الله تعالی د همغه منافقت سزا نن د دوی اولاد ته ورکوي داسې چې د هغه د شهادت په ورځ به ځانونه په خپله په زنځیرونو وایي دا هم په بشپړه توګه سیاسي وجوهات لري چې د اهل بیت په نامه روایات راایستلي او هغه یې د خپل مذهب لپاره مستمسک جوړ کړي اهل سنت کې متاسفانه دې ته ورته ډېرې فتنې راولاړې شوې د قرآن خلاف د مسلمانانو د تجزیه او د تفرق لپاره او ډېر ځله هم همدغه ډلې د اصلي دشمن سره یو ځای شوي دي د مسلمانانو په خلاف جنګېدلې دا یو فتنه ده په هر مذهب کې د همدې روایات راولاړه شوې په اهل سنت کې هم او اهل تشیع کې هم جعلي روایات دې باعث شوي دي چې مسلمانان تجزیه شي او دا تفرقه هم هغه حد ته ورسېږي چې یو د بل په خلاف وجنګېږي او له دشمن سره لاس یو کړي دشمن ملګری شي او د خپل مسلمان ورور په خلاف وجنګېږي د دې لپاره چې روښانه شي په روایاتو مخامخ عمل کول څومره ګران کار دی د بخاري څو لومړني روایات ستاسو مخې ته ږدم چې وګورئ د هغوی له منځه د یوه انتخاب څومره دروند او ستونزمن کار دی دا هم باید واضح کړو چې د درسونو او بحثونو د دې سلسلې نه مو هدف د مسلمانانو یووالی دی د اختلافاتو ختمول دی دا چې یو بل تکفیر نه کړي یو د بل په ضد ونه درېږي یو بل ته د وروري لاس ورکړي د اختلافاتو ختمول مو هدف دی نه تشدید خو د اختلافاتو د ختمولو دوه لارې دي یو دا چې دواړه لوري په اختلاف کې سره ښکیل دي توافق وکړي چې له دې نه بعد له دې نه وروسته به په اصولو کلیاتو مبانیو او بنسټونو باندې اکتفا کوو په فروعي مسایلو کې اختلاف دی دا به زغمو تحمل به لرو له دې نه به وسیله د اختلاف نه جوړو همدا چې قبله مو یو ده چې خدای مو یو دی قرآن مو یو دی پیغمبر مو یو دی د حلال او د حرام مرزونه او پولې مو شریکې دي په اساسي په آخرت باندې باور لرو په قیامت باندې باور لرو فرشتو باندې باور لرو په قضا او قدر باندې باور لرو مهم او اساسي مسائل کافي دي چې موږ یو بل ته د وروري لاس ورکړو په فروعي مسایلو کې یو بل معذور وګڼو او تعهد وکړو چې دا اختلاف په فروعي قضایاو کې به زموږ ترمنځ د اختلاف باعث نه کړي یو لار خو دا ده دا د دواړو توافق غواړي یو تعهد غواړي سعد صدر غواړي حوصله غواړي یو لار د حل همدا ده دومره لار بیا دا ده چې هغه چې د تهاجم په حالت کې دي تعارض حالت کې دي متعارض دي د هغوی غرور مات کړی شي او پوه کړی شي چې تاسو چې کومه لار غوره کړې اشتباه مو کړې مسلک مو مذهب مو هغه روایت چې تاسو ورباندې استناد کوئ له هغو نه وسیله د اختلاف جوړه کړې اشتباه کوئ دا غلط دی بله لار یې دا ده چې هغوی پوه کړو موږ دغه لار غوره کړې وحدت د رسېدو لپاره دوی ته وایي چې ته په کوم روایت باندې استناد کوي او د هماغه له مخه نه بل خپل مسلمان ورو تکفیر کوي تا اشتباه کړې غلط کړې ستا دا روایت صحیح نه دی ستا استدلال ضعیف ده مجبور دې ته اړ شوي چې همدغه لار غوره کړو هغه چې د تعارض حالت کې د تهاجم حالت کې په نورو باندې اعتراض کوي ستا نموز هغه نموز نه دی چې پیغمبر علیه السلام کو ستا د نموز د هیئت حرکات هغه څه نه دي چې پیغمبر علیه السلام او صحابه ودرلودل دغه لارې غوره کړې متاسفانه هغوی باید پوه کړو چې تا اشتباه کړې کومو روایاتو چې تا استناد کړی اشتباه دې کړی هغه روایات د پامه غورځولې دي چې تر دې نه هم دقیق دي هم موثق دي هم راویان قوي دي معتبر دي او هم له قرآن سره اړخ لګوي
مجبور همدغه لار غوره کړو. د اختلافاتو د ختمولو لپاره اوس بله چاره نه لرو. موږ په همدې هیله او امید دا د درسونو د حلقه او دا بحثونه پیل کړي. دا دومره لاره غوره ده او له دې نه پرته بله چاره هم نه لرو. راشئ وګورو چې بخاري په کوم حدیث پیل شوی او د دې حدیث په ارتباط څه ویلی شو. لومړی روایت د بخاري دا دی چې زه ترجمه وړاندې کوم. د راویانو هغه سلسله به بیان کوم چې په بخاري کې راغلی، چا له چا نه روایت کړی. بالاخره تر د بخاري تر استاد پورې او بیا بخاري ته په لاس ورغلی. عبدالله ابن زبیر حمیدي له سفیان، هغه له یحیی ابن سعید الانصاري، هغه له محمد ابن ابراهیم التیمی روایت کوي چې له علقمه ابن وقاص اورېدلی چې ویلې وامې اورېدل چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د منبر په سر ویل له رسول الله صلی الله علیه وسلم مې واورېدل چې فرمایلی یقینا چې عملونه په نیتونو پورې تړلي دي، انما الاعمال بالنیات، او یقینا چې هر چا ته هغه څه دي چې نیت یې کړی. نو د چا چې هجرت د دنیا لپاره وي په برخه یې شي یا د کومې ښځې لپاره چې په نکاح یې کړي نو هجرت یې د همغه څه لپاره دی چې هجرت یې ورته کړی. دا د بخاري لومړی روایت. بخاري دا حدیث 12 ځله راوړی په تکرار سره او شمېرې هم دا دی. اول چې مخکې مې وویل 250 2590 2340 3898 3609 4602 5000 6015 600409 6009 12 ځله دا روایت په بخاري کې په تکرار سره راغلی. په ټولو کې یحیی ابن سعید چې تابعی دی، له محمد ابن ابراهیم چې تابعی دی، هغه له علقمه ابن وقاص چې تابعی دی، او هغه له عمر رضی الله عنه روایت کړی چې له یحیی وروسته بیا راویان بیل بیل دي. د بخاري په نورو روایاتو کې هم دا تکرار تر سترګو کېږي. کاش بخاري د روایت متن یو ځل راوړي، خو چې دا ممکن نه ده ځکه هغه ته روایات په مختلف الفاظو راغلي. د یو او د بل ترمنځ په الفاظو کې فرق. راوي یو، لومړی راوي هم، دوهم راوي هم، درېیم راوي هم، څلورم راوي هم، ټول یو، ولې د روایت په الفاظو کې جدي توپیر نشته. د یو لفظ په ځای بل لفظ راغلی. تاسو به اوس تفصیل هم درته وګورئ. که هغه دا کار کړی وای او دا بیل بیل روایات له مختلفو الفاظو سره نه وای راوړي نو د بخاري حجم به هم کم شوی. د اوسني حجم به تقریبا 15مه برخه ترې جوړ شوی. د بخاري غیر مکرر روایات 2200 شاوخوا کې، خو چې په تکرار سره راغلي 4 چنده شي. که دغو 12 روایاتو ته ځیر شي نو وګورئ چې په الفاظو کې توپیرونه شته. ځینې لنډ او ځینې اوږده دي. ځینې الفاظ په یو کې راغلي او په بل کې نه دي راغلي. په یوه کې الاعمال راغلي، ټول عملونه، او په بل کې العمل راغلی. ډېر ژور توپیر لري. آیا ټول عملونه په نیت پورې مربوط دي که یو عمل خاص عمل؟ پیغمبر اسلام دی ته منسوب وینا خو باید په ډېر دقت او امانت سره انتقال شي. یو لفظ کې هم باید تغییر رانه شي، ځکه د یو لفظ تغییر معنا کې ډېر زیات تغییرات راوړي. په ځینو کې الاعمال راغلي، په ځینو کې العمل، په یو کې النیه راغلي، یو نیت، او په بل کې بیا النیات. انما الاعمال بالنیه، العمل ان الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. او په یو کې نیت راغلی ده او په بل کې نیات، مفرد او جمع. په یو کې لمرئن
یو کس ته لکل امرئ هر چا او په بل کې بیا یوازې لامرئ راغلی لکل امرئ او لامرئ یعنی دا په د هر چا په نیت پورې مربوط مسله ده که د خاص کس یو خاص عمل په ارتباط یو شخص باندې بحث کیږي او که نه د هر چا نیت معتبر دی او د هماغه له مخې دغه د عمل په ارتباط فیصله کیږي. همداسې ډېر نور توپیرونه. بخاري دغو توپیرونو ته په پام سره اړ شوی چې ټول روایات راوړي او قضاوت یې لوستونکو ته پرېږدي چې کوم ترې غوره کړي. دا حکم یې نه دی کړی چې کوم روایت له کومو الفاظو او ترکیب سره ارجح ورته پرېږدي. حال دا چې دا ډېره مهمه او ضروري مسله ده که نه نو لوستونکی په شک کې لویږي چې د یوې موضوع اړوند روایاتو کې کوم یو ومني په کوم یو عمل وکړي په یوې جملې کې د یوه لفظ تغییر په معنا کې ډېر بدلون راولي. لکه په دغه لومړني روایت کې لوستونکي ته دا پوښتنه راولاړېږي ټول اعمال په نیت پورې تړلي دي او که یو کوم خاص عمل ځکه په یوه کې العمل او په بل کې الاعمال راغلي. پیغمبر علیه السلام د نیت صیغه کارولې که د النیات النیه که النیات لامرئ صیغه یې ویلې ده او که لکل امرئ. اصلي بڼه کوم روایت زموږ مخې ته دی په دغو 12 روایاتو کې کوم روایت داسې دی چې د پیغمبر علیه السلام هغه اصلي وینا یې منعکس کړي. راشي دا 12 روایات یو ځایي له نظره تیر کړو. دا لومړی روایت الحمیدي ده، بیا سفیان ده، بیا یحیی ابن سعید ده، بیا محمد ابن ابراهیم ده او هغوی هغه هم له علقمه ابن وقاص اورېدلي. بیا وایي چې ما عمر رضی الله عنه په داسې حالت کې چې منبر باندې ولاړ و وینا یې کوله واورېدل چې دغه روایت کړه. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. دا یو روایت لومړی. ورپسې تفاوت په دې کې دی چې دا وروستي له څلورو نه وروسته روایات راویان چې دي هغه بیا فرق لري. هلته یوه سلسله ده، دلته بله سلسله یو څو ورباندې اضافه شوې ده، اما څلور اصلي راویان په ټولو کې شریک دي. 2590 هم همدغسې دا هم دا وروستي راویان له هغو نه فرق کوي. تاسو 250 کې چې وګورئ او په 2590 کې چې وګورئ دا سلسله فرق لري. دا نور څلور سره همغه همداراز په 2340 کې وګورئ چې دواړه له بل سره ورته دي له مخکني سره. دغسې د ټولو ترمنځ به تاسو توپیرونه وګورئ. اصلي راویان یو، وروسته بیا فرق کړل. معنا یې دا ده چې دا روایت په څلورو طبقو کې یو راوي لري. له هغه نه وروسته بیا راویان زیات شوي په څلورو طبقو کې، صحابهو کې، تابعینو کې، تبع تابعینو کې یو راوي لري. وروسته بیا راویان زیات شوي، اما په الفاظو کې هم زیات توپیرونه چې ورته اشاره مو کړه. او دا روایت د حدیث په ټولو کتابونو کې جمعاً نږدې 260 ځله راغلی. د دغو ټولو له منځ نه اوس یو څوک چې انتخابوي چې کوم روایت له کومو الفاظو او ترکیب سره له کومو راویانو سره د اعتماد وړ دی، موثق دی او تر نورو باید غوره کړی شي، څومره ګران کار دی. زه باور لرم چې دا کار ته دې وړاندې ممکن نه و. یوازې د کمپیوټر په مرسته دا کار څوک کولی شي، د دې نه ماسوه ممکن نه ده.
ما حکمت الباری لیکلی او همداسې مې کړی چې د بخاري ټول روایات مې لټولې د خپلو ټولو راویانو سره بیا مې د الفاظو کې تحقیق کړی دی څومره توپیرونه دي راویانو کې مې کتلې دي چې په اوله طبقه کې څو راویان لري په دومه کې څو لري په درېیمه او څلورمه کې څو لري تر امام بخاري پورې چې رسېدلې دي د راویانو لړۍ څنګه ده لکه دا لومړی روایت چې ګوري بخاري د لومړي روایت چې ډېر معروف او مشهور هم ده دولس ځله په بخاري کې راغلی د راویانو لړۍ هم یوه اما په الفاظو کې جدي تغییر او توپیر یو ساده او عادي لوستونکی او اورېدونکی به څنګه قضاوت وکړي چې له دې ټولو روایاتو چې په بخاري کې 12 ځله راغلي او د احادیثو په نورو کتابونو کې هم 200 ځله راغلي آیا ممکن دی یو عادي لوستونکی دی چې فقط راغلی دی استاد خوا کې کښېنستی دی استاد هم ډېر عادي یو محدث ده یو فقیه ده په قرآن باندې هم کامل تسلط لري د حدیثو په ارتباط جامع علم لري لیکن یې بخاري زده کړی دی او حقیقت همدا دی چې ډېر ځله بخاري د درسونو په پای کې د تبرک په توګه ویل شوی فقط پاڼه یې راوړې ده چې دا خپل درس لړلي مبارکه کړي اما دا چې په دقت سره یې ولولي راویانو په ارتباط د روایاتو ترمنځ توپیرونو ته په پام سره د قرآن په رڼا کې دا اصلا فرصت هم نه درلوده او ضرورت هم نه احساساوه هغه منتظر و چې پګړۍ وتړي او لاړ شي د یو جماعت امامت یې په برخه شي ویلی هم د همدې لپاره د دې لپاره نه چې پوه شي د دې لپاره چې یو سند ترلاسه متاسفانه زموږ انجینران هم داسې دي زموږ ډاکټران هم داسې دي علم یې ټول په کتاب کې او ویلی هم د دې کامیابېدو لپاره سند ترلاسه کړي چې بریالی شو له پوهنتونه له پوهنځي فارغ شو انجینر شو همداسې متاسفانه د دین په ارتباط عین معامله شوه د بخاري د دې روایاتو په اړه څو جدي پوښتنې له هر هغه چا سره چې غواړي په احادیثو پوه شي راولاړېږي لومړی دا چې کوم روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الفاظ په پوره دقت او امانت سره او له هر راز تغییر پرته رانقل کړي کوم روایت امام بخاري دې ته ځواب نه دی ویلی اولی وجه هم څرګنده نه شاید وجه دا وه چې بس هغه ته را رسېدلې په دې صیغه له یوه راوي په بله صیغه له بل راوي او هغه مجبور شوی چې پرته له هغه نه یې را انتقال کړي د ټولو روایاتو لومړی راوي عمر رضی الله عنه دی له هغه نه هم د منبر په سر اورېدل شوی ډېر ګرانه دی چې څوک ټول لوستونکي دغه الفاظ په ټول دقت سره اورېدلي بیا یې ثبت کړي بیا یې بل ته انتقال کړي دا اوس زه تاسو ته خبرې کوم څومره ګرانه ده چې یو څوک دا حفظ کړي یا له دې منځ نه یو جمله په ټول دقت او امانت سره ولیکي او بیا هم وتوانېدلی شي نورو ته انتقال کړي د منبر په سر یو چا اورېدل یو کس نه او هغه هم القامه لومړی راوي عمر رضی الله عنه ده دوهمې القامه ده درېیمې محمد ابن ابراهیم ده څلورمې یحیی ابن سعید یعنی چې دا روایات په څلورو طبقو کې یو راوي لري د محدثینو له نظره داسې روایات تر غریب او اوښتی ده اغرب دی غریب هغه روایت دی چې په یو طبقه کې یو راوي لري یا په صحابو کې یو راوي لري یا په تابعینو کې تابعینو کې یو راوي لري دې ته وایي غریب روایت یعنی نااشنا
اما دا چې په اوله طبقه کې دومه کې هم درېیمه او څلورمه کې هم یو راوي ولري نو دا یقینا چې اغرب دی، ډېر زیات غریب دی، ډېر زیات ناشنا دی. د اسلام له نظره د یوې عادي ادعا لپاره لکه پور څو شاهدان پکار دي؟ دوه. چا سره د پور معامله کېږي او څوک یې لیکي نو دوه شاهدان باید وي. ډېره عادي مسله ده. پور یو چا ته قرض ورکړه 100 افغانۍ، دا دوه شاهدان ایجابوي. ځینو مواردو کې 3 شاهدان ایجابوي چې دوه نارینه نه نو بیا یو نارینه او دوه ښځې به شاهد نیسي. او په ځینو معاملو کې هم بیا 4 شاهدان ایجابوي. زنا مسله 4 شاهدان ایجابوي. یعنی یو چا ادعا کړې ده چا باندې فلانی دا کار کړی، زنا واقع شوه، 4 شاهدان قاضي ترې غواړي. له دې نه پرته هغه دغه ادعا د منلو نه ده. د پیغمبر علیه السلام په ارتباط څوک یو وینا ورته منسوبه وي، مهمه د ایمان د عقیدې مسله، هغه به څو شاهدان ایجابوي. صحیح دی چې په شاهد نه پرته ومنو؟ قطعا. اسلام خو موږ ته داسې وایي 2 شاهدان دا هم کافي نه دي، 4 هم کافي نه دي، ډېرو شاهدانو ته ضرورت. 100 په 100 کې متيقن شي دا خبره پیغمبر علیه السلام کړې ده. 100 په 100 کې باید متيقن شي، د شک هیڅ مجال پاته نه وي. لږ تر لږه یعنې 2 شاهدان خو باید واوسي، هغه لږ تر لږه. اما د یو راوي په ارتباط به څه کوو؟ که دا سړی ونه مني ګناهګار کېږي؟ نه یوازې ګناهګار کېږي نه، بلکې د ثواب کار یې کړی، احتیاط یې کړی. نه غواړي چې خپل پیغمبر ته د الله تعالی رسول ته داسې څه منسوب کړي چې شک کوي چې دا به ویلي که به نه یې ویلي. لوی درواغجن هغه ده چې هره خبره اوري پرته له دې نه چې تحقیق وکړي کوي. د اسلام له نظر موږ به د پیغمبر علیه السلام په ارتباط چې سم هغه ته منسوب کېږي ډېر زیات احتیاط کوو. له پوره شواهدو پرته به خبر نه وو. عمر رضی الله عنه هم داسې و چې چا به ویل چې پیغمبر علیه السلام وایي هله شاهد وړاندې کړه او که نه یې دورې ته چمتو شه. د صحابه هماغه چې پیغمبر علیه السلام یې لیدلی د هغه نه به هم چې یو کس راغی وبې چې ما داسې اورېدلی دي، ورته ویل چې شاهد وړاندې کړه. د شاهد نه پرته خبره نه منله. او پیغمبر علیه السلام خپله فرمایي چې چا ما ته داسې څه منسوب کړه چې ما نه یې ویلي، جهنم کې د ځان ته ځای ولټوي. که غواړه چې جهنم ته لاړ نه شو نو باید ډېر احتیاط وکړو. پیغمبر علیه السلام ته داسې خبره منسوب نه کړو چې متیقن نه وي، پوره شواهد مو په لاس کې نه وي چې هغه نه دي ویلي. له داسې وینا باید ډډه وکړو. آیا کولی شو په دې مهم دینی مورد کې د یوه کس ګواهي قبوله کړو؟ محدثین او محققین هم دا وایي چې نه دا روایت مه قبوله، احتیاط کوه، مې خپله قبوله مې بل چاته وایه، تر څو چې نه یې مطمئن شوی په قرآن کې د یو شاهد نه دی ورته موندلی، سوالونه دې نه یې ځواب شوي، شک دې نه یې رفع شوی، کاملا متیقن شوی نه یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر کړ. ولې په ټولو صحابه او تابعینو کې له عمر رضی الله عنه پرته او په ټولو تابعینو کې له علقمه ابن وقاص پرته بل چا دا روایت نه دی وړاندې کړی؟ دلیل څه ده؟ عمر رضی الله عنه په خود جماعت کې ویلي دي، په جماعت کې به سلګونه خلک والته. هغه مهال چې عمر رضی الله عنه خلیفه و، د مسلمانانو شمېر هم زیات شوی، جماعتونو کې هم ډېره ګڼه ګوڼه وه. هغه چې د منبر په سر دی او لوی خلیفه مشهور خلیفه په توګه د منبر په سر ولاړ دی او خبره کوي، په سلګونو به اورېدلی. له دې سلګونو نه ولې یو کس بل نشته؟ سوال ده، دا سوال ته باید ځواب سړی پیدا کړي. او محدثین هم داسې کوي، محققین او محدثین هم داسې کوي. دا روایت ډېرو اورېدلی دی، ولې یو کس روایت کړ؟ ولې د یو تر څنګ بل څوک نشته؟ د بخاري د لوستلو په دوران کې به تاسو ته یوه بله مسله مخې ته راشي، هغه دا چې وبګورئ د روایت سیاق و سباق ته له پام پرته
له اشارې پرته د کلام یو برخه اخیستل شوې لکه د عمر رضی الله عنه د ټولې خطبې نه یوازې همدغه څو الفاظ اخیستل شوي تر دې مخکې څه ویل شوي تر دې وروسته څه ویل شوي دا نه دي راغلي خبره خو ډېره راغلې ده مخکې څه تېر شوي دي موضوع څه ده د کلام فهوا څنګه ده د دې ټولو په رڼا کې سړی پوهېدلی شي دا خبره د یو خاصې موضوع په ارتباط شوې ده که عامه ده او مجموعي ده خبره څنګه ده توپیر هم له قرآن سره دا ده چې قرآن هر آیت د یوې خاصې سورې یو جز ده له مخکې او وروسته سره دقیق او کلک تړاو لري د یو آیت مفهوم هم د خپله د آیت له متن سره درک کولی شي هم له مخکې او وروسته سړی وتړي په مفهوم یې ښه پوهېدلی شي اما حدیث بیا داسې نه ده داسې نه دي ویل شوي چې پیغمبر علیه السلام له دې نه مخکې څه ویلي دي له دې نه وروسته څه ویلي دي موضوع د بحث څه وه هماغه ورځ چې هغه دا خطبه ورکوله دا وینا یې کوله اصلا په څه باندې خبره کوله چې د هغه له مخې نه قضاوت وکړي چې دا عامه موضوع ده که د یو خاصې مسلې په ارتباط خبر شي لوستونکی په دې نه پوهېږي چې دا حدیث کله ویل شوی په څنګه حالت کې ویل شوی تر دې مخکې څه ویل شوي دا د یوې بشپړې وینا کومه برخه ده که یوه مستقله وینا د قرآن او حدیث ترمنځ توپیر همدغه هر راوي د وینا یوه ځانګړې برخه حفظ کړې او هغه یې نورو ته انتقال کړې او هغه هم شفوي توګه نه په تحریري توګه موږ بخاري کې داسې روایت هم لرو چې یو ثابته منسوب شوې خبره ای ابو هریره تا مخکې موږ ته دا خبر کړی اوس یې دا خبره راته وکړه کومه یې ومنو ابو هریره غصه شوی ده سخت غصه شوی دومره چې خلک یې په خبرو نه پوهېدل او بخاري کې دا روایت هم راغلی ده هغه خپله راوي انکار کوي چې ما دا خبره نه ده کړې خو بخاري کې هم هغه روایت هم راغلی راوي په خپله انکار کوي او چې چا دا ورته وویل چې تا دا خبره مخکې راته کړې او اوس د هغې خلاف خبره راته کوي غصه شوی دومره غصه شوی چې په خبرې یې څوک نه پوهېدل انکار کوي چې ما دا خبره نه ده کړې زه د دونه پیړیو وروسته چې دې روایت په ارتباط قضاوت کوم څه به وایم دا یې ما ته پرېښه بخاري اوس زه نه پوهېږم دا صحیح ده که دا څنګه ومنم چې د ابو هریره خپله مخکنۍ خبره رد کوي او وایي چې ما نه ده ویلې او هغه ته منسوب شوی ده او سړی په دې باندې اوس ټینګار کوي چې نه تا ویلې دي خبره درنه هېره شوې ده همداسې راغلی متاسفانه روایاتو کې موږ دغسې مشکل لرو طبیعي ده چې د یوې خطبې ټول مطالب په بشپړه توګه حفظ کول که مهال نه وي نو ډېر ګران کار هر چا د خطبې یوه برخه حفظ کړې او نورو ته یې انتقال کړې دا هم ډېره طبیعي ده چې په الفاظو کې تبدیلي راشي د ثبت وسایل هم نه وو چې ثبت شي کامره هم نه وه ټایپ هم نه وو چې ثبت شوي چا لیکل هم نه کله لیکلو نه ممانعت کېده دې ټولو ته په پام سره د دې احتمال ډېر زیات دی چې روایت په دقیقه توګه او په امانت سره حفظ شوی نه وي او بل ته انتقال شوی مجبوریږو چې له نورو روایاتو سره مقایسه کړو د ټولو په رڼا کې قضاوت قرآن ته مراجعه وکړو چې آیا د دې روایت مطلب په قرآن کې موندلی شو که نه قرآن کې د دې لپاره شاهد موندلی شو که نه له دې نه پرته بله هېڅ چاره نه لرو همداراز که دغو 12 روایاتو ته ځیر شي نو هرومرو به دا پوښتنه در سره پیدا کېږي چې پیغمبر علیه السلام تر دې دمخه څه ویل آیا د هجرت په اړه یې خبرې کولې که په دې باندې چې د عمل تعلق له نیت سره څنګه وي موضوع یوازې د هجرت په ارتباط وه د هجرت تعلق له نیت سره ده د څه لپاره چې د هجرت وکړه همغه دې په برخه کېږي او که نه ټول اعمال همداسې دي د نیت او د عمل ترمنځ تعلق داسې دی نیک نیت او نیک عمل یو
بد نیت او نیک عمل 2 نیک نیت او بد عمل 3 بد نیت او بد عمل 4 یوازې نیک نیت له عمل کولو پرته 5 یوازې بد نیت له عمل کولو پرته 6 صورتونه دي په ټولو کې نیت له عمل سره تړاو نه لري یو رقم نه ده د عمل په ارتباط پرېکړه د نیت له مخې نه کېږي یعنی دا عام نه دی اصلا کولی نشي چې ووایي چې دا ټول په ټولو مواردو کې عمل په نیت پورې تړلی دی په دغو 6 صورتونو کې د نیت او عمل تړاو یو شانته نه دی په ټولو کې دا خبره صدق نه کوي چې نیت د عمل څرنګوالی ټاکي یوازې په نیک عمل کې نیک نیت اعتبار لري په بد عمل کې نیک نیت هیڅ اعتبار نه لري نیک نیت له عمل کولو پرته هم معتبر ګڼل کېږي او انسان په بد نیت له عمل پرته نه نیول کېږي څومره توپیرونه تاسو ګورئ چې یعنې په هر صورت کې نیت د عمل څرنګوالی نه ټاکي د نیت له مخې نه د عمل په ارتباط فیصله نه کېږي په هر صورت کې بد عمل په هر صورت کې بد دی که ترشا نیک نیت وي یا بد نیت داسې نه دی چې نیک نیت نو بد عمل ته براعت ورکوي دلته نیک نیت هیڅ اعتبار نه لري یعنی که څوک د حج په نیت له چا غلا وکړي دا غلا جایز ده نیت خو نیک ده ځم حج ته د حج په نیت باندې غلا کوم مګر دا نیک نیت دغه غلا توجیه کولی شي کولی شي اوس چې اعتبار د دې غلا په نیت پورې مربوط که نیت نیکو نو بیا جایز ده پروا نه کوي د دې معنا دا ده چې نیت او عمل په هر صورت کې له یو بل سره داسې تړاو نه لري چې عمل د نیت له مخې نه توجیه شي بد عمل که تر شا نیک نیت هم وي بد دا هم باید په پام کې ولرو چې په قرآن کې د دې روایت لپاره نه یوازې هیڅ شاهد نه مومو بلکې دا وینا له قرآن سره تعارض لري قرآن وایي وان لیس للانسان الا ما سعى نیت نه سایه انسان ته بل څه نه دي مګر هماغه څه چې هڅه یې ورته کړې سایه یې کړې هغه به فقط د خپلې سایې بدله ترلاسه کوي اجر ترلاسه کوي نه یوازې د خپل ادعا یا د خپل نیت یا د ارادې عمل ارزښت لري د دې آیت له مخې نه نیت مجرد نیت او ادعا دا کافي نه ده که له عمل پرته هم یوازې په نیک نیت چاته اجر ورکول کېږي وجه یې دا ده چې غوښتل یې که فرصت ورته مساعد شوی که موانع ورسره نه وای مخامخ نو عمل یې کوو الله تعالی د دې اجر ورکوي نیت یې نیک دی د یو نیک عمل اراده لري اما فرصت ورته نه دی میسر شوی شرایط نه دی ورته برابر شوی له موانع او خنډونو سره برابر شوی الله تعالی د همدې لپاره هغه ته د نیک نیت بدلام په بشپړ ورکوي لکه چې هغه عمل یې ترسره کړي دغو خبرو ته په پام سره په بشپړ ډاډ او اطمینان ویلی شو چې دا روایت د پیغمبر علیه السلام د هغې وینا یوه برخه ده چې اصلا د هجرت په اړه یې کړې نو په دغو روایاتو کې یوازې هغه راجح دی چې وایي د الاعمال په ځای په هغه کې عمل راغلی او د النیات په ځای نیت راغلی او موضوع د بحث هم هجرت دی د حدیث له آخر نه همداسې معلومیږي فمن کان هجرته الی دنیا یصیبها که هغه هجرت کړی دې لپاره چې دنیا یې په برخه سي په برخه شوې ده او یا د یو مېرمنې د نکاح لپاره هجرت کړی ده او نکاح یې ورسره کړی ده بس هجرت یې د هماغه څه لپاره اوس هجرت یې ورته کړی یعنی اصلي موضوع فقط دا وه عام نه دی ټول نیاتو پورې مربوط نه ده په ټول اعمالو پورې مربوط نه ده یوازې د هجرت په ارتباط موضوع ده چې که د چا هجرت دی الله تعالی او د هغه د پیغمبر لپاره نو هجرت د خدای د پیغمبر په لور او که هجرت د دنیا لپاره ترلاسه کړی د همدې لپاره که د یو مېرمنې لپاره هجرت وه نکاح ورسره وکړه د همدې لپاره
متاسفانه چې دا په بخاري کې نه دی ویل شوی. اوس څوک بخاري د خپل مذهبي کتاب په توګه مني، دې ته ورته په سلګونو موارد به داسې په بخاري کې عمومي چې خپل مشکل نشه حل کولی، له ودې نه شي وته. یو محدث ته ضرورت، یو فقيه ته ضرورت. اما په عامه توګه چې هر څوک راغلی دی د بخاري د درس په حلقې کې شرکت کړی ده او فکر کوي چې له دې نه کولی شي احکام راوباسي، اشتباه کوي، بې ځایه غرور. دغو خبرو ته په پام سره ګورو چې له مختلفو روایاتو د یوه غوره کول نه یوازې دې ته ضرورت لري چې د روایاتو په اړه دقت او تحقیق وشي، بلکې په الفاظ او ترکیب کې هم باید له درایت او دقت کار واخیستل شي. دا ځکه چې په روایاتو کې د الفاظو او د هغوی د ترکیب له پلوه پراخ او ژور توپیرونه تر سترګو کېږي، او دا یوه طبیعي خبره ده، ځکه روایات تر هغو محدثینو پورې په لیکلې بڼه نه دي رسېدلي چې دوی د کتاب بڼه ورکړې ده، خوله په خوله یو له بل نه انتقال شوي. په ټولو کې به وګورئ چې حدثنا، قال، سمعت، سمعنا، ټول نقل قول ده، له یو نه بل ته خبره کول دي، له یو نه بل ته بل اورېدل دي، ټول په دې توګه انتقال شوي دي. او دا حتی موږ د پیغمبر علیه السلام او د صحابو په ارتباط ګورو چې یو ډله راغلی، پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کړې، ورته ځواب ویلی د تسبیحاتو په ارتباط 33 ځله دي که سلسل ځله فرض مانځه نه وروسته. پیغمبر علیه السلام یې څه ورته ویلي دي؟ بهر چې وتلي خپلو منځونو کې اختلاف کړی دی. پیغمبر علیه السلام څه ویلي؟ 33 ځله سبحان الله ده، 33 ځله الحمدلله او الله اکبر، همدغسې 34 ځله داسې وویل ټول مجموعي شمېر 100 کېږي، او که نه هر یو 100 ځله ویلي دي. اختلاف را پیدا شو، بیرته راغلی د پیغمبر علیه السلام پوښتنه کړې، یعنې څو قدمه څو لحظې فرق راغلی، یو جمع اورېدلی، او دا چې یو کس اورېدلی بیا یې دا انتقال کړي، هغه هم د منبر په سر اورېدلی، رښتیا هم نه، دې کې توپیر او اختلاف حتمي دی. او دا د ګورئ چې تاسو د بخاري د لومړي روایت په ارتباط ولیدل چې څومره ستونزمن کار دی چې سړی وتوانېدلی شي له دې ټولو روایاتو نه یو انتخاب کړي او بیا پیغام ورکړي. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.